سلامونه او نیکې هیلې افغانان ورونو. افغانستان خو نه دی، غم دی غم. چې سار راپاسې ولاکې ته ښه خبره واورئ. بس دنیا یې ټوله دنیا په غم ده. ټوله دنیا قسم په خدای ټوله دنیا ته سرګرداني جوړه کړې. ځکه موږ خو جنګي خلک یو. موږ خو د سولې او امن نه پیژنو. بیخي سوله موږ پیژنو، جنګ پیژنو خالي. دغه دوه رقم عکسونه ما لګولي افغانان ورونو. یو په شیرزاد ننګرهار کې چې کومه حکومت 01 قطعه لکه 02 قطعې عملیات کړي پرون شپه، تقریبا 10 قاري صاحبانې د مدرسې وجلي. او بل طرف ته چې خارج ته زموږ استاد په ترکیه او په دې ایران باندې خلک راځي، ځوانان مغم په لاره باندې وجل کېږي او بیا په واورو کې عمل ته خښ کړي. نو دا دواړه یو بل سره تړلي شي نه دي. ځکه که په وطن کې مې جنګ نه وي او موږ چې ته سوله کړی وي، موږ چې ته دغه پردی ټوپک لاندې د ځمکې خښ کړی وي او پردی کارتوس، نو نن به دغه قاري صاحبان مړه کېده، نه به زما ځوانان په لاره باندې مړه کېده. خپل وطن کې به کار کولی، خپل وطن کې به مهربان یو دفتر کې یو ځای کې به لګی او روزګار به کولی. خو سوله خو موږ پیژنو نه. سوله خو لګی د دنیا دې راته لګی. افغانان ورونو، اول زه په شیرزادو په دغه مدرسه باندې چې کوم عملیات شوي په دغه باندې خبرې کوم. بیا اخره کې سره ترکي په مسافرو خبرو کوم. ویډیو هم درسره اخره کې یو شیر کوم چې تاسې خپله وګورئ چې زموږ د ځوانانو په لاره څه حال دی. اول زه د نظام ملاتړی سړی یم، خو حق ته به حق ویم، نه حق ته به ناحق ویم. زه اتل او قاتل دواړه یو نه دي. اتل مې هغه دی چې زما د وطن حفاظت کوي، بېګناه افغانان نه وژني او د وطن خدمت کوي، هغې ته زه اتل ویم. او چې بېګناه افغانان وژني او زما بېګناه افغانان د بدبختیو طرف ته بې، هغې ته د قاتل ویم. زه هغه سړی نه یم چې دا بادي بوټ پالش والا چې په دې کابل کې ولاړ یو، دا کابل یې در په در کړی، د افغانستان شتمني ختمه کړې، د افغانستان یې در په در کړی و، بېګناه 80,000 کابلیان یې شهیدان کړي. او هغه خبرې کوي او دا خلک ورته چغې وایي چې تکبیر الله اکبر. چا وایي جنت ته نه ځو دوزخ ته ځو، دا پالشیان ورته ولاړې وي سید او تکبیر او الله اکبر. زه حق ته حق یم، نه حق ته نه حق. دغه عملیات چې شوي دي په دې باندې 10 د مدرسې قاري صاحبان وژل شوي. څوک وایي دا ماشومانو، څوک وایي دا د طالبانو، څوک وایي دا یو او دوه او رقم خبرونه ترې راځي. خو موږ ویو چې باید د دې وضاحت حکومت ورکړي. که چېرته دا ګناهګاري هم حکومت دې وښیي. ځکه چې حکومت چې کله داسې عملیات کوي، هغې سره 100% کې هغې سره دغه اسناد موجود دي او په اسنادو باندې هغه بیا هغه عملیات کوي. نو دغه شان دي عملیات چې دی کوي، دی به 100% کې دا اسناد د خلکو ته ولس ته وښیي چې یاره دا دغه طالبانو دا پلاني زما ورسره جنګ دی وروره، ما ووژل او زه یې وژلم، بس ختمه قصه ده، ولس به پوه شي. او که نه چې تاسې موږ ته اسناد نه ښیوئ او تاسې موږ ته وضاحت نه راکوئ، نو پوه شئ چې تاسې قاتلان هستئ، پوه شئ چې تاسې د دې نظام دشمنان هستئ، پوه شئ چې تاسې پردي پالې هستئ. ځکه چې په دغه شانې کارونو باندې تاسې غواړئ چې ولس ځان ته په خپله دشمن کړئ. تاسې غواړئ چې په خپله دا نظام د منځه یوسئ. تاسې غواړئ چې د پردیو په اشاره باندې، او دا پردي خلک داسې کار کوي که دا بېګناه افغانان وي، دا پردي دا خلک دا کار کوي چې په افغانستان کې امن او سوله رانه شي. نو موږ په کلکه د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې کوم په شیرزادو کې دا کسان وژل شوي، داسې اوبو نه دي راوړي. دا مورګانې لري، دا خورګانې لري، دا پلاران لري، دا فامیل لري. د دې پوښتنه موږ تاسې نه کوو. د افغانستان د حکومت نه دا 01 قطعه که 02 قطعه ده، موږ ته باید تاسې په ټي وي باندې وښیوئ، مکمل اسناد وښیوئ چې دې خلکو تعلق دی دې سره و. او که نه تاسې نه ښیوئ، نو پوه شئ چې تاسې قاتلان یاستئ، پوه شئ چې دا کارونه چې تاسې کوئ، نو ستاسو د امریکایي بیا موږ ته فرق نشته، هېڅ فرق یې ماته بیا نشته چې څوک زما بېګناه او افغانان وژني او شهیدانوي. بلکل د دې وضاحت تاسې نه موږ غواړو، او دا زموږ حق دی د افغانانو. او داسې ډېر شوي دي، یو ورځ دوه پې خبرې وشي بیا خبره خاموش شي. موږ د دې وضاحت غواړو په ټي وي باندې. ولې داسې کارونه کوئ؟ که داسې کارونه تاسې کوئ، پوه شئ چې تاسې د افغانستان دښمنان هستئ. بل افغانان ورونو، زموږ د ترکیې په لاره ډېر افغانان ورونه ډېر موټرو کې وسوځول شو، ډېر په واوره کې ښخ شو، ډېر اوبه ویوړه. د دې مجرمان څوک دي؟ د دې مجرمان دغه خلک دي چې پردی ټوپک، پردی کارتوس یې لاس کې نیولی،
که هغه د حکومت طرف نه وي او که هغه د طالبانو مشرانو طرف نه وي. ځکه که دغه ځوانان نن مجبوره شوي د څه شي د وجې مجبوره شوي، خو په وطن کې بې امني ده، په وطن کې کاروبار نشته دی، دغه ځایونو ته راځي. نو د خدای په لحاظ باندې نو رحم په دغه وطن باندې وکړئ. زه کله کله دلته د انګریزانو په لاس سپی وینم، سپی چې روان کړی، زه وایم د دې په دې وطن کې د سپي دومره قدر شته. زما په وطن کې د یو انسان، د مسلمان، د یو خپل وطندار په داسې بې رحمانه طور باندې وژل کېږي، په داسې په حالت وژل کېږي چې د دې سپی هم نه وژل کېږي، د دې ځناور هم نه وژل کېږي. نو بس دی دغه ترکي کې چې کومه اوس دغه د غونډه کېږي د سولې، د ټولو ته وایم چې یو حکومت خلکو د خدای په لحاظ باندې ستاسې بچي ټول محفوظ دي، عام افغانان پکې ټول تباه و برباد شو. د خدای په لحاظ باندې زما په دې ځوانانو باندې لږ رحم وکړه. د خدای په لحاظ باندې زما په دغه که ملي اردو یي، که طالبان یي، که نورې په دغه باندې لږ رحم وکړه. بس دی ټولې دنیا د خندا شو، ټوله دنیا راته وایي چې تاسې وحشیانه سئ، تاسې روغه نه کوئ. نو بس دی دغه نور موږ نور نه د ژړا زور لرو، نه د غم زور لرو، هغه حد نه اورېدلې ده خبره. نو ټول تاسې ته موږ منت زاري کوو چې د خدای په لحاظ باندې په وطن باندې نور رحم وکړئ. بس دی سوله وکړئ. ټوپک پردی دی، کارتوس پردی دی، روپۍ پردي دي، وژل کېږم پکې زه افغان. دې ته د پای ټکی کېږي. دې ته دغه ټول بدبختیانو نه خلاصېږو. خو کله چې په افغانستان کې جنګ ودرېږو، افغانستان ډېر زر جوړېږي. افغانان ورونو همدغه هغه به ما ته دا ویډیوګانې هم خلکو رالېږلې وې چې په شیرزادو باندې خبره وکړه چې هلته وروره بېګناه افغانان وژل شوي دي، او په ترکي باندې په دواړو باندې مې همدغه منه مې خبرې د وسه کېدې صحت مې داسې پوره صحیح نه دی، خو بیا مې خپل اواز اوچت کړو. د حق سره به حق اواز به اوچتو. څوک چې زما بېګناه افغانان وژني هغه قاتل دی، هغه خاین دی، هغه د دې وطن دشمن دی، هغه د اسلام دشمن دی. دا ویډیو د سره وګورئ د ترکیې د مسافرو، او دا ویډیو سره شیر کړئ. د ثواب په نیت. خدای په امان. خوبین، حالتان خوبه؟ اینم وضعیت ترکیه، لب مرسین. ما را باش الان لب باش. آره اینا اینم ما مرز خوردیم، اینم رفیقامون سلش از دست دادیم. ببینیم این یکیشه، یکیش تازه گرفتیم، این یکیشه پنج زبان. الان نمیدونیم پدر مادرش آیا اینو میشناسه یا نمیشناسه. آیا میشناسین ایناش خواهشان شریعت کنید. کدوم این چیت میشه پسر؟ خب از کجا دست دادی نه؟ کجا داده بعد از دست دادی؟ دینی یا بالا ترکیه میرفتیم. خب کسی که ترکیه میاد بیخی خوب نمیکنه. آیا نمیخوای کجا ببریم اینه؟ میگه کجا ببرم از کجا؟ از کجاست این بنده خدا؟ از افغانستان. از کجا افغانستان؟ ننگرهار جلالاباد. فامیلتون میشه؟ آره. ای والله. باشه دست در نکنه پسر. با خدا